په شرط سره درته وایم دې ته دې کله فکر نه دی کړی که ستا کمپنۍ چیرې په یو ثانیه کې $10 جوړ کړي نو په یو کال کې دا $100 راځي. ګوره څنګه بیان کوي. اول کار چې کو اول کار دا معلومو چې یو دقیقه کې څو ثانیې دي، یو دقیقه کې 60 ثانیې دي کنه، او بیا په یو ساعت کې څو دقیقې دي، په یو ساعت کې 60 دقیقې دي، یعنی په یو ساعت کې 60 ضرب 60 کوم چې کېږي 3600 ثانیې په یو ساعت کې دي کنه. په 4 ساعتو کې بیا څو ثانیې دي، بیا 4 راخلو د 3600 سره ضربو، 3600 سره ضربو، دا راځي 8400 ثانیې. پوه شوې؟ که بیا یو کال معلومو نو یو کال کې بیا څنګه معلومو همدغه عادت یعنې 8400 راخلو د 315 سره ضربو، بیا یو کال کې دا مونږ ته راکړي چې یو کال کې څو ثانیې دي، او دا راځي وروره ګوله په یو کال کې راځي 1,15,15,000 ثانیې راځي. پوه شوې؟ او دلته مونږ ویلي چې زمونږ شرکت یا زمونږ کمپنۍ په یو ثانیه کې $10 ګټي، نو دغه ضرب 10 کوو، دا چې ضرب 10 کوو دا راځي 315,3,80,000 $3,80,000 کېږي. پوه شوې؟ په دې طریقه بیان کوي.